قربانی پچا واجب دا لنډو خبره آسان حل دا دی 52 تولی سپین زر چی دی د دې چې قیمت ولګولی شي چې دومره پیسې د چا سره وي نغدې یا چاته قرض وي یا دکان وي د دې پیسو وي یا د ضرورت نه سیوا سیزونه ورسره او قیمت دې ته رسیږي نو په دې سړي باندې قرباني واجب لکه د سپینو زرو دا ریټ کله خیږي او کله کوزیږي کم فرم په ځای نه ودرېږي نو معلومات وکئ که د سپینو زرو توله په 1500 شي نو بیا سکم 80,000 روپۍ نصاب رغیږي او که په 1600 شي نو بیا د 80,000 د پاسه رغیږي نو به هر صورت اخو آسان کار دی د زرګر نه ریټ معلوم شي چې یاره نن د سپینو زرو څه ریټ دی نو چې درته وایي چې د سپینو زرو توله په 1500 ده نو ته 52 ضرب 1500 وکړه چې 100 روپۍ ترې راغلې نو که اوس مونږ یو نصاب بیان کړو نو هلته د سپینو زرو ریټ کله خیږي او کله کوزیږي نو سړی په ځای نشي ودرېدلی نو که 1500 ریټ د سپینو زرو نو بیا سکم 80,000 روپۍ غالبا دغه 74,000 خواوشا رغیږي چې په 1500 باندې توله شي خو به هر صورت 80,000 سکم 80,000 75,000 خواوشا نن سبا دقه نصاب رغیږي ځان له پې بیا خپل حساب کوئ او معلومات کوئ 52 تولې سپینو زرو چې څومره قیمت رغیږي دا نصاب دی دا د نارینه سره دی بس دی مالدار او په ده باندې قرباني واجب ده او چې دا ورسره نشته نه نغدي نه چاته قرض شته نه دکان شته دی مالی تجارت هم نشته دی او دی چاته قرض هم نه دی نو دومره ورسره نشته نو بیا دا سړی غریب دی په ده باندې قرباني واجب نه ده خو یو څه مسلو باندې به ځان لږ پوهه کوئ بعضې وخت کې دا غلط فهمي وشي 4 رونه پاتې کېږي کور کې هغې کې د هر یو تن سره دا نصاب پوره کېږي 75-80,000 روپۍ د هر یو تن سره دې وی دا زمونږ مشر رور دی وی دی به قرباني وکړي دا د ټولو د طرف نه شوله دی چې دا مونځ وکړي نو بیا دی ستا په ځای باندې مونځ هم کوي که نه دا به د ټولو د طرف نه کېږي چې ستا مشر رور مونځ وکړي نو ستا ذمه ختمیږي نو په تام قرباني واجب ده او په مشر رور هم ده ای به وی دی مشر دی وی دا پلار به وکړي دا زمونږ د ټولو د طرفه شوله بیا خو به دا پلار مونځ هم ستاسو د طرفه کوي جو خبره به چې په یو باندې عمل واجب وي دا د ده په عمل ذمه نه ختمیږي ګورې او که د هر یو سره ځان له دومره قیمت نه او سرمایه مشر رور ته ټوله جمع کیږي یا پلار ته او د هر زوی سره او د هر رور سره ځان له دومره پیسې په بینک کې او په جیب کې نشته دی نو بیا خو صحیح خبره ده بیا دقه یوه قرباني دا ستاسو د طرف هم نه ده دا یوه قرباني د یو کس د طرف نه کیږي نو دا اجر به هغه ته میلاویږي او د هغه ستا قرباني نه ده شوې ښه هسې غوښه به ورسره وخورې خو قرباني ستا نه ده قرباني د هغه ده ښه او بعضې یوه غلط فهمي مونږ نه بله دا کیږي سر پلار وفاتي یا مور وفاتي وي پلار د طرف نه پلار له قرباني کو نو په خپله پې واجب او چې مړي که نه د مړي د طرف نه قرباني فرض او واجب نه ده دا مستحب ده د ثواب په نیت کو سړی کوي نو دی به راولګي پیسې به ورکړي وي دا زما د مور د طرفه شوه نو د هغې له طرفه واجب نه وه او په تا واجب وه نو خپله واجب دې پرېښه ده په نفلو پسې روانې ناول خپلې پیسې ورکه د خپل طرفه وکه او چې دې وس کېږي جو خیر دی د هغې د طرف نه نفلي قرباني وکه خو هسې نه چې خپل فرض قرباني پرېږدي او د هغې د طرفه په نفلي قربانۍ پسې شي بله یو مسله اهمه ده هغه د نوکانو د ویښتو ده څوک وایي چې قرباني چا واغستله جو بیا به نوکانه ویښتان نه کټ کوي څوک وایي چې څوک قرباني کوي هغه به یې نه کټ کوي او څوک وایي چې میاشت راوخیږي په دې مسله ځان پوه کوئ احادیثو مبارکو کې راځي چې کله د لوی اختر میاشت راوخیږي لا راختلې نه ده غالبا یو 6 ورځې ورته غالبا شته نو د لوی اختر میاشت لا راختلې نه ده دا د ذیالقعدې میاشت هغه د ذیالحجې میاشت چې په 10مه بیا اختري نو دا 9 ورځې راځي د اختر د ورځې سره 10 ورځې چې د اختر میاشت راوخیږي
نو امام الانبیاء فرمائی چې څوک قربانی کوي پچا قربانی واجبی اغست یا داو یا الا ندا خو قربانی پی واجب داو د لوی اختر میاش را وختلا او د قربانی ارادشت دے نو دا عمل مستحب دے چې دی نوکان او ویختان بیا نکٹ کئی چې در سو پوری قربانی نہیں کری خو دا نوکان او ویختان نکٹ کول چې دی دا مستحب عمل لے کچا کٹ نکڑل او قربانی کولا اللہ بولا پی ډیر شی اجر ورکی او کچا کٹ کڑل او قربانیم کولا نگوره دے گنانگار ندے خواہ او دا بورتم نوائی چی قربانی دی ونشولا زکا چی تاو ایکتا نو نوکان کٹ کڑی دا یو مستحب عمل دے کچا کٹ کڑل نو گنانگار ندے او کچا کٹ نکڑل اللہ بولا پی دیر اجر ورکی خدا اغا چا دا پارا چی چا باندی قربانی واجب وی اغست داو ندا خو چې د لوی اختر میاش را وخیجی نو اغی تلا یو سو رزی پاتی دی چې کله دا را وخیجی بیا به انشاءاللہ د قربانی متعلق چې چاته څه مسائل وي ټیم په ټیم مانه تپوسم کولی شي مونږ به د هغې انشاءاللہ وضاحتم کو خو یوه خبره ذهن کې ور واچوئ بعضې خلق قربانی څاروي د وس نه علي نو ښه خبره ده چې د وخت نه علي خدا یوه مسله ذهن کې یاد ساتئ چې د چانم د قربانی څاروی علی نو بیه کې ورسره دا شرط مه لګوئ چې ماله به یې د اختره پورې ساتي دا ټیک خبره نه ده دا شرط ټیک نه دی په بیه کې لګول چې ته څاروی والی او د اختره ولې به یې دله ساتي دا قیمت ورکو هغه څاروی درکو دا ساتل په ده باندې ګورئ په بیه کې نشته دی البته بیه دې ورسره وکړله او هغه پخپله تبه وایي چې زه یې تاله ساتم ټیک خبره ده که ساتی دله په خپل طبیعت خو لازمی به پې په بیه کې نه دا ټیک خبره نه ده نو یو د دې احتراز کوئ بل اکثر چې میلو کې څاروي واغستلی شي نو دا داسې په پټه باندې ریستله دا مناسب نه دي د قربانۍ څاروی دی دا ځای چې چا ورکړی دا د هغې ځای مثال یو قسم اجاره ده یو قسم ټیکس دی نو هسې د قربانۍ څاروي او سړی په میلې نه په پټه راوباسي د 2,000 روپو د وجې نه نو هسې ځان له قربانۍ خرابول نه دي پکاره او قرباني د وس نه ګورئ او ځان له ښه بهتره غوره قرباني علی او د وس نه ورلګه یو خوراک هم ورکوئ او په دې نیت یې ساته چې انشاءالله د اختر ورځ را روانه ده او انشاءالله په یو لوی عمل به عمل کومه او الله دې زمونږ د ټولو نه قبول کی بیا به انشاءالله د قربانۍ د ذبح طریقه د قربانی شرایط چې کمی خبرې د دې ذوالحجې متعلق دي انشاءاللہ هغې نه به ټیم په ټیم باندې تاسو ته که خیری خبر درکو او د قربانی متعلق چې څه مسئلې ما نه هر ټیم تپوس کولی شي هم په ټلیفون چې څه قسمه مسئلې په هغې زمانه تپوس کولی شي د قربانی متعلق یو مسله خلک ډېره دا تپوسي د ستنې دا بچینی د ستنې دا سخیمي په دې قربانی کیږي ښه دا د غوا بچی دی اگر که د ستنې نه دی خو دی د غوا بچی لکه دا پارامی څاروي به هر صورت ښه خبره دا ده که بل دی واغس خو که دا دی واغس نو هم پې قربانی کیږي دې کې هیڅ مسله هم نشته دی